وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې یو کس روژه وه او د سحر وده او شیطان خطا کړی و او احتلام یې شوی، غسل پرې اوړېدلی و او د مازدیګر ورته پته ولګېده چې په ما باندې خو غسل اوړېدلی دی، شیطان خطا کړی یم. سوال دی دا کوي چې د دې شرعي حکم اوس څه دی، د روژې حکم څه دی او د دې لمانځه. دا یاد لرئ که یو کس په رمضان کې په فرضي روژو کې شیطان خطا کې یا احتلام پې ووړي یا غسل پې ووړي، یاد لرئ زموږ د شریعت دا مسله ده چې سړی اوده دی او شیطان ترې ویستی دی، نو په دې روژه نه خرابېږي. البته چې د کوم لمونځ کړی دی د ماسپښینه او دته پته نه وه چې زه په جنابت کې یم، نو دی چې کله مازدیګر په ځان پوه شو نو غسل چې وکړي نو هغه لمونځ چې د جنابت په حالت کې کړی وي د هغې به قضا راوګرځوي او باقي روژه یې درسته ده او روژه یې شوې ده، روژه یې پرې نه خرابېږي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی چې بعضې کسان بالکل تراویح نه کوي، نو د داسې خلکو څه حکم دی؟ دا یاد لرئ روژه دا فرض ده، ځان له عبادت دی، او تراویح کول دا سنت مؤکده دي د راجح قول مطابق، دا ځان له عبادت دی. نو روژه ځان له عبادت دی او تراویح ځان له عبادت دی. نو که څوک تراویح نه کوي ترک د سنت مؤکده دی، او په ترک د سنت مؤکده سره زموږ فقها لیکي چې دی ګناهګار دی. داسې کس چې هغه تراویح نه کوي بریښي دي هغه ګناهګار دی، کوشش دې کوي چې تراویح باندې خپل عمل جاري ساتي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې د دوو کسانو په خپلو کې جګړه وه او دا یو بل ته وایي که په تا باندې مې وینه توی نه کړه نو زه به کافر یم. سوال دی دا کوي چې په دې سره دی کافر کېږي او که نه، که وینه پرې توی نه کړي. دا یاد لرئ داسې وینا کول دا مناسب نه دي. زموږ فقهای کرام لیکي که چېرته یو کس دغسې وینا بل ته کړې وي چې که چېرته ما په تا وینه توی نه کړه نو زه به کافر یم، یا ووایي زه به یهودي یم، ووایي زه به عیسایي یم. دا یاد لرئ که چېرته د دغې کس عقیده دا وي چې که دا وینه مې پرې توی نه کړه نو زه دې کافر شم، او دی په دې کفر باندې راضي هم وي چې کافر دې شم او په دې کفر باندې خپله رضا هم وه، یاد لرئ زموږ فقها لیکي بیا دی کافر دی، ځکه رضا بالکفر کفرون، په کفر باندې راضي کېدل دا کفر وي. او که چېرته دی په دې عقیده باندې نه وي ویلي بلکې د غصې په حالت کې دغه وینا کړې وي چې که چېرته مې په تا وینه توی نه کړه نو زه به کافر یم، دا یې د غصې د وجې نه ویلي وي، عقیده یې دا نه وي. زموږ فقهای کرام لیکي چې تر مرګه پورې که چېرته د په هغې باندې وینه توی نه کړه، په آخره کې هم د مرګ علامات پرې ښکاره شول، د ځنکدن علامات پرې ښکاره شي او د په هغې وینه نه یې توی کړي، نو په دغه وخت کې دی چونکې عاجز شو د وینې تویولو نه، نو په ده باندې قسم اوړي، نو د قسم کفاره به ورکوي. قسم کفاره ده چې دی به 10 مسکینانو ته 2 ټیمه ډوډۍ ورکوي او یا به هغې ته کپړې او جامې کوي او یا به یو غلام ازادوي، که دا نه وي نو بیا 3 ورځې روژې نیول دي. خو چونکې د ځنکدن په وخت کې دا څیزونه خدای نه شي کولی نو بیا دې وصیت وکړي خپلو ورثو ته چې ما دغه شان قسم کړی و یو پلاني ته چې په تا به وینه تویوم، که مې وینه توی نه کړه نو زه به کافر یم، خو د هغې د وجې نه زه حانث شوی یم، قسم را باندې اورېدلی دی، ځکه اوس د مرګ علایم ښکاره شو، بس خو په هغې وینه نه شم تویولی. نو خپلو ورثو ته به ووایي چې د یو قسم چې د هغې څومره فدیه جوړېږي هغه کفاره یا د هغې چې څومره روپۍ جوړېږي 10 مسکینانو ته چې ورکوي نو هغه پیسې دې د ده ورثه فقراو مساکینو ته ورکړي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي یو دماغي بیمار دی د 5 کالو راهیسې په 10 ورځو کې چېرته یو ورځ ښه وي او دا باقي ورځې یې په کټ پروت وي، په ښه او په بده نه پوهېږي، د جنون په حالت کې وي، د بېهوشۍ په حالت کې وي. دی سوال دا کوي لومبی چې د دغې کس د روژو د هغې فدیه ده او یا د هغې روژو قضا ده، شرعي حکم یې څه دی؟ دویم سوال یې دا دی چې کوم لمنځونه دنه قضا شوي دي د هغې لمانځه په باره کې راته ووایي چې د هغې فدیه ده او که څه وکړي. دا یاد لرئ د لومبنۍ مسلې جواب دا دی چې که چېرته یو داسې بیمار وي دماغي چې په هغې باندې د جنون حالت راځي، زموږ فقهای کرام لیکي که چېرته 1 میاشت
مسلسل د رمضان دی د بېهوشۍ په حالت کې وي یا د جنون په حالت کې وي چې په ځان نه پوهېږي او دا ټوله میاشت پرې تېره شي نو بیا خو د دغې روژو پې نه قضا شته دی او نه د دغې روژو پې فدیه شته دی ځکه ټول میاشت دی بېهوشۍ په داسې صورت کې پې هېڅ هم نشته دی. البته دویم صورت فقهای کرام لیکي شامی هم دا مسله لیکلې ده او هدایې هم دا مسله لیکلې ده چې که چېرته داسې وي چې د رمضان په بعضې ورځو کې هغه کس چې بېهوشه و یا لیونی و بعضو ورځو کې هغه ټیک شو جوړ شو صحیح سالم شو نو په کومو ورځو کې چې دی جوړ دی نو د هغې ورځو کې دی روجې نیسي او دا باقي ورځې چې څومره ترېنه خرابې شوې وي د دې روجو به دی قضا راګرځوي. نو خلاصه د جواب دا شوه که ټوله میاشت بېهوشه وي نه پې قضا شته او نه فدیه شته او که په بعضو ورځو کې دی ټیک شو صحتمند شو نو چې کومې روجې نیولی شي او دې نیسي باقي که چېرته په بېهوشۍ کې ترېنې پاتې شوي دي د هغې روژو به دی قضا راګرځوي. د دویمې مسلې جواب یې دا دی چې که چېرته دغه کس نه لمنځونه قضا شوي دي نو د لمنځونو په باره کې زموږ فقهای کرام لیکي که چېرته یوه ورځ مسلسل دی بېهوشه او یا د یوې ورځې نه کم بېهوشه وي ورځ یا د ورځې نه کم بېهوشه وي یعنې پنځه لمنځونه یا د هغې نه کم دا ترې پاتې شوي وي د بېهوشۍ د وجې نه یا د لیونتوب او د جنون د وجې نه وروستو دی را بیدار شو او ټیک شو نو دغه لمنځونو دی به قضا راګرځوي ځکه د یوې ورځې نه کم لمنځونه ترې قضا شوي دي. البته که چېرته د یوې ورځې د لمنځونو نه زیات دی بېهوشه وي تقریبا زیات ورځو کې د بېهوشي وه چې د پنځو لمنځونو نه زیات ټایم پرې واوړېدو بیا زموږ فقهای کرام لیکي چې د پنځو لمنځونو نه زیات بېهوشه یو کس وي یا لیونی وي او لمنځونه ترې قضا شوي وي نو د هغې لمنځونو قضا پرې نشته دی نه د هغې لمنځونو فدیه پرې شته دی. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما یوه میاشت دی بېهوشه و خو د هغې یوې میاشتې د بېهوشۍ د لمنځونو قضا یې نه ده راګرځولې او بل طرف ته حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما قول دا دی که د یوې ورځې او د یوې شپې بېهوشي په چا باندې راله یعنې د پنځو لمنځونو نو د هغې قضا به راګرځوي. نو خلاصه د جواب دا شوه چې که چېرته د پنځو نه کم لمنځونه ترې قضا شوي د بېهوشۍ د وجې نه نو د هغې به قضا راوګرځوي او که د هغې نه زیات وي نو د هغې پې قضا دا نشته دی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي دلته یو دفتر کولو شوی دی او دغه دفتر والا څه پیسې اخلي خلکو نه 1 لاک یا 2 لاکه او بیا د هغې دوی ورته وایي چې په دې باندې موږ د سرو زرو کاروبار کوو او په لومبنۍ میاشت باندې ورته نفع نه ورکوي ګټه ورته نه ورکوي وروستو بیا د هغې ګټه ورکوي خو په 1 لاک باندې په 1 لاک باندې 15,000 یا 6,000 دی وایي دا کاروبار ټیک دی او که نه دا یاد لرئ چې څوک هم چاله پیسې ورکوي نو یا به د مضاربت دپاره ورکوي یا د شراکت دپاره ورکوي. د شراکت هم خپل اصول دي د هغې اصولو په بنیاد باندې شراکت جایز وي او د مضاربت هم خپل اصول دي د هغې اصولو په اساس مضاربت جایز وي. د دې مکمل تفصیلي احوال او شرایط څه دي په هغې باندې ځان پوهول پکار دي چونکې د سائل د سوال مطابق دی وایي چې موږ له د 1 لاک روپو ګټه راکوي مثلا 15,000 هره میاشت نو که داسې وي چې دا پیسې متعینې وي چې هره میاشت ورته د 1 لاک روپو 15,000 یا 6,000 روپۍ ورکوي نو دغه معامله شرعاً بیا جایز نه ده ځکه چې کله څوک چاله کاروبار له پیسې ورکي او د هغې نفع او نقصان نه وي دواړه دا کاروبار ناجایز وي او چې یوازې ګټه یې راځي او نقصان یې نه وي نو دا ناروا او ناجایز دی د دې نه اجتناب وکړئ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې ما د یو ملګري خوا ته لاړم او هلته مې د مازدیګر لمونځ وکړو خو ملګري نه مې پوښتنه هم ونه کړه چې قبله کوم طرف ته ده او ودرېدم لمونځ مې وکړو کله چې د لمانځه نه فارغ شوم وروستو ملګري راته وایي چې ته غلط طرف ته ولاړ وې بیا دوباره مونږ جمع وکړه او ما جمع ورله ورکړه نو دا لمونځ شوی دی او که نه. دا یاد لرئ د شریعت مطهره حکم دا دی چې یو کس داسې ځای ته لاړ شي چې هلته داسې څوک نه وي چې دی ترې پوښتنه وکړي چې قبله کوم طرف ته ده صحرا وي دشته وي چېرته ځنګل وي نو هلته د شریعت حکم دا دی که ړومبی څوک وي د هغې نه پوښتنه وکړئ چې قبله کوم طرف ته ده او هغې طرف ته لمونځ وکړئ
کدا چې څوک نه پیدا کېدو بیا د شریعت حکم دویم نمبر تحری ده. تحری به کوي، سوچ به کوي، فکر به کوي چې قبله به کوم طرف ته وي. چې کله د فکر او غالب ګمان یو طرف ته شو نو هغې طرف ته به دی مانځله ودرېږي. اوس چې دا لمونځ وکړو د ده دا لمونځ شوی دی، اگر که وروستو پته ولګېده چې دا په غلطه او غلط طرف ته دی ولاړو، ځکه شرعاً دی مکلف په دغې دوو خبرو چې یا به د چا نه پوښتنه کوي او څوک او یا دا چې دی به سوچ او فکر او تحریک کوي چې کوم طرف ته د ذهن ومنله هغې طرف ته به ودرېږي. دا دو طریقې شریعت ښودلې دي. د سائل د سوال مطابق دی وایي چې ما د چا نه پوښتنه هم ونه کړه ودرېدمه. نو یاد لرئ چې کله یو کس د چا نه پوښتنه هم نه کوي د قبلې او سوچ فکر هم نه یې کړی چې کوم طرف ته قبله ده، مانځله ودرېږي او غلط طرف ته ولاړ وي، وروستو پته ولګي د ده دا لمونځ نه دی شوی. فقهای کرام د دې مثال دا ذکر کوي لکه یو کس په یو اوبو باندې اودس وکړو او وروسته ورته پته ولګېده چې دا اوبه خو مردارې وې، نو دا لمونځ د ده نه دی شوی، دا لمونځ به دوباره راګرځوي. یا دغه شان یو کس په یو جامو کې لمونځ وکړو او وروستو چا ورته وي چې دا کپړې او دا جامې خو پلیتې دي او نجس دي، نو د دا لمونځ نه دی شوی، دا لمونځ به راګرځوي. دغه شان دغه سائل چې کوم طریقه اختیار کړی چې نه یې سوال تپوس چا نه کړی دی د قبلې او نه یې سوچ او تحری فکر کړی او طرف ته لمونځ کړی دی او بیا په غلطې طرف ولاړ دی، نو د ده دا لمونځ نه دی شوی. وروستو چې بیا دوی دوباره جمع کړې ده نو د دوی دا جمع دا شرعاً درسته ده او جایز ده. ولا عرفت ضحايا ولا